أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. مخکی آیت مبارکه کیو فرمایل چې دین اسلام د الله تعالی په نسبت باندې دین برحق دی او د توحید گواهی الله تعالی صراحتاً په آیت محکم سره کړی ده او پرشتو هم د دې گواهی کړی ده او کم علما چې په انصاف باندې ولاړ دي نو هغوی هم د توحید گواهی کړی ده. نو دې کې دې طرف ته اشاره میلاویږي چې ضروري نه ده چې د هر عالم خبره دی درست وي، شاید چې دی په انصاف نه وي ولاړ، دی د حالاتو نه متاثر شوی دی، دی د معیشت کمزوری کړی دی او سنور عوارض راغلی دي او دی د هغې د وجې نه مجبوره دی، لکه څنګه چې باعور چې کوم هغه په بني اسرائیلو کې یو عالم و باعور ابن بلتعه چې د ښځې په لمس باندې او د خلکو د ډالو د وجې نه مجبوره شو او د حق نه اعراض وکړلو، نو فرمایي چې دوی گواهی کړی ده کم چې په انصاف باندې ولاړ علما دي د توحید، نو کوم خلکو چې اختلاف کړی دی دا محض د یو بل سره د ضد د وجې نه شوی دی. نو دین اسلام واضح برحق دی چې د هغې د ټول نه اولنی بنیاد توحید دی. نو دې آیت کې فرمایي فإن حاجوک، که چېرې دوی ستا سره جګړه کوي، دلایل قایموي په شرک باندې، د عیسی علیه السلام په الوهیت باندې او د مریم علیه السلام په الوهیت باندې، ځکه چې د نجران چې کوم وفد راغلی و هغوی د نبی علیه السلام سره دا بحث کولو، دا صورت د هغوی په جواب کې نازل شوی دی. نو فرمایي چې دا هم علماو، نو که دوی ستا سره دلایل قایموي، خپل دلایل پیش کوي د شرک، نو فرمایي چې فقل تو ورته ووایه اسلمت وجهي لله، زه اوږدې قصې او اوږدې هغه مناظرې بحثونه نه کومه، ما خپل ځان او خپل رضا دا الله تعالی ته سپارلې ده. نو که دا خبره تاسو ته ناحق ښکاري جو ټیک شو، زما او ستاسو لار جدا ده بیا.
او کدا تاسو منئ چې واقعي دا حق دی بیا د بیس کولو وجه پاتې نه ده نو فرمایي چې تدوی ته وایا کچری دوی ستا سره جګړه کوي نو تور ته وایا اسلمتو ما غاړه ایښودې ده زه تابعدار شوی یم تابعداري کړې ده ما وجهیه د خپل رضامندۍ لله خاص الله تعالی ته ومن او هغه چا هم تابعداري کړې ده د خپل رضا یعنی خپل رضا یې تابع کړې ده د الله تعالی او هغه چا چې ومن تبعن او چا چې زما تابعداري کړې ده هغوی هم خپل رضا د الله د رضا تابع کړې ده وقل او وایا للذین آکسان ته اوتوا الکتاب چې اهل کتاب دي والامیین او انپړه خلک نو اهل کتاب یهود او نصرانیان دي عیسایان او امیین عرب دي او یا امیین په دغه یهودو نسوارو کې چې کم هغه د کتاب علم وسره نو هغه مراد دي یا ته ټول مراد دي تدوی ته وایا اسلمتم آیتا سو غاړه خودی ده د خپل رضامندۍ الله تعالی ته فإن اسلموا نو کچری دوی غاړه کې خودل الله تعالی ته فقد اهتدوا نو دوی په هدایت شو ځکه چې د الله تعالی په نسبت باندې خو صرف دین اسلام دین برحق دی نو کو دوی دغه دین اسلام دغه ته غاړه ایږدي نو بس دوی په هدایت شو و ان تولوا او کچری دوی مخ اړي فانما نو یقینا خبر ده علیک البلاغ پتا باندې صرف رسول تا خپل ذمه فارغ کړلا تا دوی ته د الله تعالی پیغام او دین حق ورسولو والله بصیر بالعباد او الله تعالی لیدونکې د خپل بندگان لره ان الذين يكفرون بآيات الله چون کې دغه يهودو او عیسایانو د نبی علی اسلام دا دعوت قبول نکړلو اسلام چې دا دین د الله تعالی په نسبت باندې هغه معتبر دین دی دې ته غاړه کې نه خودله نو دې آیت کې د دوی د گمراه کېدلو او د دې توفیق نه میلاویدلو اسباب ذکر کړي فرمای ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا کوم خلکو چې انکار کړي دي د الله تعالی د آیاتونو نه نو دغه انکار د وجه نه دوی د دې هغه نعمت د ایمان نه محروم شول دا یو سبب شولو ويقتلون النبيين او قتل کړي دي دوی پیغمبران بغیر حق پنا حق دا دویم سبب دی چې دوی د الله د آیتونو انکار کړي دي او پیغمبران وجلی دي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط او دوی هغه خلک هم وجلی دي چا چې دوی ته په انصاف باندې د انصاف کولو حکم کړی دی چې تاسو انصاف اختیار کړئ نو چا چې دوی ته حکم کړی دی په انصاف سره من الناس د عام خلکو نه پیغمبران هم قتل کړي دي او کم نیک خلک یا علما چې هغوی دوی ته د انصاف حکم کړی دی
نو هغه یې وژلي دي. فبشرهم بعذاب علیم، نو دوی له زیری ورکه په دردناک عذاب سره. دې آیت کې د دوی د هدایت نه د محروم کېدلو دا اسباب بیان کړل او تخویف اخروی عذاب علیم هغه ته بیان شو. او د دوی د دې د ایمان نه پس د کافر کېدل د دې سزا دوی ته دې آیت کې ذکر کړي. نو فرمای اولئک الذین، دا هغه کسان دي حبطت اعمالهم چې ضایع شوي دي عملونه د دوی فی الدنیا والآخرة، په دنیا او آخرت کې. دې خلکو ډیر نیک اعمال کړي دي، عبادتونه یې کړي دي، ځکه چې دا خو مخکې مسلمانانو او د الله تعالی عبادت کړي دي. لیکن چې کله دوی د نبی آخر زمان نه انکار وکړو، دین اسلام چې دین برحقو د هغې نه انکار وکړو، نو دا د مسلمانېدل نه پس دوباره کافرېدل شو. او څوک چې هم کافر شي د هغه ټول نیک اعمال بربادیږي. نو فرمایي چې د دې خلکو اعمال چې دا ضایع شول په دنیا او آخرت کې. وما لهم من ناصرین، او نه به د دوی دپاره څوک مددگار. چې کله دوی د ایمان د نعمت نه محروم شو، نو په آخرت کې د پیغمبرانو یا د نیکانو خلکو شفاعت چې دی دا دوی ته نشي نصیب کېدلی. فإن حاجوک، نو کچری دوی جګړه کوي ستا سره، حجت قایمه پتا باندې، فقل نو تو وایا اسلمتو، تابعداري کړې دما، تابع کړې دما، وجهیا خپل رضامندي لله الله تعالی ته، ومن او هغه چا اتبعن چې تابعداري کړې ده زما، وقل او وایا للذین هغه کسان ته اوتو الکتاب چې ورکړل شوی دی ورته کتاب، والامین او امپړ، اسلمتم آیا تاسو غاړه ایښودې ده، آیا تاسو اسلام قبول کړی دی. فإن اسلمو، نو کچری دوی غاړه کې ایښودله اسلام قبول کړلو، فقد اهتدوا، نو دوی په هدایت شول. وإن تولوا، او کچری دوی وګرځېدل، فإنما، نو یقینا خبره داده، علیک البلاغ، پتا باندې رسول دي، والله بصیر بالعباد، او الله تعالی لیدونکی دی خپلو بندګانو لره. ان الذین یکفرون بآیات الله، یقینا هغه کسان چې انکار کړی دی د الله د آیتونو، ویقتلون النبیین، او وجلی دی پیغمبران، بغیر حق په ناحقه، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، او وجنیا کسان چې حکم کوي په انصاف سره، من الناس د خلقنا، فبشرهم بعذاب علیم، نو زیری ورکه دوی ته بدرناک عذاب سره. اولئک، دا کسان چې دي، اولئک الذین، دا هغه کسان دي، حبطت اعمالهم چې ضایع شوي دي عملونه د دوی، فی الدنیا والآخرة، په دنیا او آخرت کې. وما لهم من ناصرین، نه به د دوی دپاره څوک مددگار. الحمدلله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.